اینجا بند سرده ولایت غزنی است که یکی از مناطق تفریحی این ولایت به شمار می رود. شماری از باشندگان ولسوالی‌های دوردست این ولایت و همچنان از ولایت‌های همجوار همراه با خانواده‌ها و دوستانشان برای دیدن این بند می آیند و از تماشای این ساحه زیبا لذت می برند. گردشگرانی که به اینجا آمدند می گویند که در سالهای گذشته به دلیل ناامنی تمایل برای دیدن این منطقه نداشتند، اما پس از حاکمیت دوباره امارات اسلامی و تأمین امنیت سراسری در کشور اکنون می توانند زیبایی های کشور را از نزدیک ببینند و از آن بهره ببرند. خوشحاله خو په دې باندې یو چې د مخکنی او د اوس دور دومره فرق ته لکه سړی فکر نشي کولی، ځکه دلته به خلک راتللی نه سوای د مشکلاتو په خاطر باندې د ستونزو په خاطر باندې دغه نږدې اطراف کسان هم دلته نه سوای راځرېدلی. اوس د امنیت په خاطر باندې چې له مختلفو ولسوالیو څخه له مختلفو ولایتو څخه دلته راځي، دا د امنیت وجه ده او د امنیت فضا ده. اینجا برای تفریح آمده بودیم. از جاغوری 6 ساعته که ما راه افتادیم، از جاغوری آمدیم مثلا کس غزنی بازپرسان کردیم، تنها شنیده بودیم که مثلا غزنی یک جای تفریحی داره، مثلا مثل بند سرده. آمدیم اینجا برای تفریح. آنان همچنان از سایر گردشگران می‌خواهند که در حفظ پاکی و نظم مناطق تفریحی تلاش کنند و از مسئولان نیز تقاضا دارند که سهولت‌های بیشتری را برای گردشگران فراهم سازند. بعضی وطندارا که در این بند سرده آمده واقعا یک جای بسیار دلپذیره، خب بسیار یک جای آرام بخش، بسیار یک جای یک محیط بسیار خوبیش است. مگر این یک چیز است که ما از مردم تقاضا می‌کنیم در اینجا که آمد یک کمر نظافت مراعات کنه. دیگه از ضمن از امارات اسلامی تقاضای کل مردم اینمی است که در اینجا که آمد برای مردم یک امکانات فراهم کنه. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی موږ ته دغسې نور امکانات هم برابر کړي، لکه پارکونه او هوټلان او داسې نور شیان. او له ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې که چیرې دوی داسې نورو پارکو جایانو ته ولاړ شي، نو له دوی چې هغه پاتې شوي اشغال او داسې نور شیان هغه باید مراعات کړي. مسئولان پارک این بند میگویند که تلاش دارند امکانات بیشتری را برای گردشگران در این محل فراهم کنند. موږ تقریبا کوم پلان چې لرو ان شاء الله د هیواد په سطح باندې به یو تفریحي ځای ده. موږ دلته د هر څه امکانات تقریبا په دې کې موږ ته امارت مقصد تر 100 جریبه پورې اختیار راکړی دی چې موږ مقصد هغه خپل کوم منصوبه چې موږ جوړه کړې ده موږ اختیار پکې لرو چې مخ ولاړ سو. حتی دې کې به سونایي هوټلان به مجهز هوټلان به په دې کې به مقصد د تفریحي وسایل زنګوګانې او نورې قایقې مو په ایران کې اخیستې، خو وضعیت په کتو هلته موږ رسېدګي نه سوای کولی چې دغه اختر ته یې راورسوو. روان اختر ته انشاءالله الرحمن هغه هم رارسیږي. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند که در روزهای عید 120,000 گردشگر از مناطق مختلف این ولایت دیدن کردند. با گفته آنان تلاش‌های ادامه دارد تا سهولت‌های بیشتری برای گردشگران در این ولایت ایجاد شود. د نیکمرغه کوچني اختر په شپو ورځو کې غزني ولایت ته د غزني د تاریخي ابداتو او ځینو طبیعي او ښکلو سیمو د لیدلو لپاره د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ډېری شمېر سیلانیان الحمدلله راغلي وو. په ټولو کې زموږ د معلوماتو په اساس شاوخوا 120,000 داخلي او ځینې بهرني سیلانیان غزني ولایت ته په دغو شپو ورځو کې راغلل چې د غزني د تاریخي ابداتو طبیعي او هغو سیمو څخه چې هغه بندونه دي د غزني او یا ځینې نورې طبیعي او ښکلې سیمې دي له هغو څخه یې لیدنه کړې ده. آنان همچنان از مردم میخواهند که در حفظ و نگهداری مناطق تفریحی و تاریخی این ولایت با آنان همکاری کنند. غزنی یکی از ولایت‌های تاریخی و باستانی کشور است که شمار زیادی مناطق طبیعی و تفریحی داشته و همه ساله 10,000 گردشگر داخلی و خارجی از آن بازدید می‌کنند.